صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا مختصر تفسير او ترجمه په سلسله کې را رسیدلیو. تفسیر د سورة القصص ده. سورة القصص دا مکی سورت ده. په دې سورت کې به دو موضوعګانې بیانېږي. یو موضوع د دې سورت چې ده تکبر، علو، د دې نه ځان ساتل، د لویۍ نه ځان ساتل، ځکه دا سبب د هلاکت او د بربادۍ دی په دنیا او آخرت دواړو کې. دویم فساد، چې کوم خلک د الله د لارې نه خلک منع کوي، ګناهونه کوي. فرعون او د قارون او د هغې د مرضونه پکې هغې الله په دې وجه باندې هلاک کړه چې هغې فساد کوي په ځمکه کې، ګناهونه کول، خلک یې د الله د لارې نه منع کول، علو وه پکې، تکبر او لویي پکې وه. نو د دې وجه نه هغې الله تباه او برباد کړه. د هغې واقعه به پکې راځي. الله عز وجل فرمای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین میم. حروف مقطعات په دې باندې الله پوهیږي د دې په مقصد. تلک آیات الکتاب المبین، د آیتونه د کتاب دی چې ښکاره کوونکی دی د حق او د باطل په منځ کې، واضح دی. نتلو علیک، اوس په دې را روان آیتونه کې الله عز وجل د موسی علیه السلام او د فرعون واقعه بیانوي، دې دپاره چې مؤمنان د هغې نه فایده واخلي، د هغې تسلي پرې وشي. لکه څنګه چې فرعون متکبر او جبار و په ځمکه کې، او د موسی علیه السلام په مقابله کې هغه الله هلاک کړه. دغسې به د ابو جهل هم هلاک کړي، د دې د ملګري د مکې مشرکان به هم الله هلاک کړي، او دغسې دا کمزوري صحابه کرام دا به الله غالبه کړي، زورور به کړي په دې کافرو باندې. او دا هر وخت د الله طریقه ده. نتلو علیکا، لولو مونږ په تا باندې، من نبأ موسی و فرعون بالحق، خبر د موسی علیه السلام او د فرعون په حق سره، لقوم یؤمنون، دا قوم د پاره چې ایمان لري. ان فرعون علا فی الارض، یقینا فرعون چې دی لویي کړی و په ځمکه کې، وجعل اهلها شیعه، ګرځولې اوسېدونکي د هغې ډلې ډلې، یستضعف طائفة منهم، کمزوري کولی یوه ډله د دوی نه، یذبح ابناءهم، وجلې زامن د هغې، حلالول به زامن د هغې، ويستحيي نساءهم، او بحیاء کولی به زنانه د هغوی. انه کان من المفسدین، یقینا دا د فساد کوونکو نه و. دی ډلې ډلې کړي وو خلک، قبطیان او بني اسرائیل دی جدا کړي وو، بیا به په هغې باندې ظلمونه کول، د قبطیانو مدد به کو، او بني اسرائیل په پارټو باندې ایښلي وو، پارټۍ مارټۍ کړي وو، تنظیمونه پکې جوړ کړي وو. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا، الله وایي چې زموږ اراده ده چې زه احسان وکم په هغه کسانو چې کمزوري شوي وو. په دې بني اسرائیلو کې دی کمزوري کړي وو، فی الارض په ځمکه کې، په دې مصر کې. ونجعلهم ائمة، او موږ وګرځو دی لره امامان، مشران د دین. ونجعلهم الوارثین، او وګرځو موږ دی لره وارثان د ځمکې. ونمکن لهم فی الارض، دا د الله اراده و دی ته، او دا دی چې موږ طاقت ورکو دی لره فی الارض په ځمکه کې. ونوري فرعون و هامان، او وښیو موږ فرعون او هامان ته، وجنودهم، او لښکرو د دوی ته، منهم د دوی نه، ما کانوا یحذرون، هغه چې دی د هغې نه یېرېدل، دا ورته موږ وښیو. واوحینا الی ام موسی، اوس د واقعې تفصیل بیانوي چې فرعون به څنګه د دې بچي قتل کول، چې بچی پیدا نه شي، داسې ماشوم پیدا نه شي چې د هغې سره د ده ملک ختمیږي، بادشاهي ختمیږي. نو په دې کې موسی علیه السلام پیدا شو، مور د هغې پریشانه شوه، الله ورته وحی وکړه، یا ورته الهام وکړه د ملایکو په ذریعه باندې چې موږ به د دې حفاظت کوو، او ته دې لره پرېږده. واوحینا الی ام موسی، او وحی وکړه موږ واچوله، او په زړه کې مورته واچوله مور د موسی علیه السلام ته، ان ارضعیه، چې تی ورکوه دې لره. فاذا خفت علیه، نو کله چې ته یېرېږي په هغې باندې، فالقیه فی الیم، نو ګزار کړه دې لره په دریاب کې. ولا تخافي ولا تحزني، او مه یېرېږه او مه خفه کېږه. انا رادوه الیک، یقینا موږ را واپس کوونکي یو ده لره تا ته. وجاعلوه من المرسلین، او ګرځوونکي یو ده لره د پیغمبرانو نه، الله را واپس کو ته به. فالتقطه آل فرعون، نو دی وغورځو په دریاب کې، نو راوچت کړه د لره آل د فرعون، کور والا د فرعون، لیکون لهم عدوا وحزنا، د دې لپاره چې شي د هغې لپاره دشمن او غم، دغسې ورته جوړ شو، دشمن او غم شو. ان فرعون و هامان و جنودهما، یقینا فرعون او هامان د هغې لښکرو دواړو لښکرې، کانو خاطئین، دی و خطاکار.
وقالت امرأة فرعون او ویل خزر فرعون قرة عين لي ولك يخوال دسترگو زماد استاد لا تقتلوه موجن دیلرا عسى ان ينفعنا نزدې دا کېدی شي چې دی موږ له فایده راکړي او نتخذه ولدا یې به موږ ونیسو دله رزوي وهم لا يشعرون او دوی نه پوهېدل واصبح فؤاد ام موسى فارغا او وګرځېد زړه د مور د موسی خالي یعنی د هر څه نه سوا یعنی زړه خالي شو خو صرف د بچي فکر ورسره و ځکه چې مور په داسې وخت کې بچي باندې ډېر خفه کېږي چې هغه د پی والا بچی او دغسې به د خپل زوی ځان ته رایادوي ان كادت لتبدي به یقینا نږدې وه چې ښکاره کړې وې دې لره لولا ان ربطنا على قلبها که چېرته موږ کلکوالی نه وې کړی په زړه د هغې باندې کلکوالی نه وې راوستې نو دې به دا خبره ښکاره کړې وي لتكون من المؤمنین د دې لپاره چې شي د ایمان والاونه وقالت لاخته قصي او ویل خور دا غیتا روانه شه په د پسې فبصرت به عن جنوب نو کتلې دته د لرینا وهم لا يشعرون او دوی نه پوهېدل په هغې باندې لرینا ورته کتل چې دا چېرته ځي وحرمنا عليه المراضع او حرام کړی او منع کړی مونږ په د باندې پی ورکوونکي ښځې من قبل مخکې د دې نه یعنې مخکې د راتلو د مور د موسی علیه السلام نه دی ول هغه دایانې وله ونیولې پی واله هغې پی چې کوم دی دای نه اخېسته موسی علیه السلام تر دې پورې چې دا خور یې راغله ورته ویې زه به تاسو ته څوک وښیم د دې کفالت به کوي فقالت هل ادلكم على اهل بيت نو دې ورته ویله ایا زه نه ښیم تاسو ته یو کور والا یکفلونه لکم وهم له ناصحون چې کفالت به وکړي هغوی دلره ستاسو لپاره او دوی به د ده دپاره خیرخوا کوونکي فرددناه الى امه نو واپس کړه مونږه دلره مور د ده ته کی تقر عینها د دې دپاره چې یخې شي سترګې د هغې ولا تحزن او غمجنه نشي ولتعلم او د دې دپاره چې پته ولګي ان وعد الله حق یقینا بشک وعده د الله حق د رښتینې ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر په خلکو کې نه پوهېږي الله اوس را واده کړی و چې انا ردوه الیک موږ یې راګرځوونکي والله واپس کو ته خپلې مور ته واپس مې راوستې ولما بلغ اشده کله چې ورسېد ځوانۍ خپلې ته واستوى برابر شو عقل برابر شو ځوانۍ ته ورسېد یعنی مفسرین وایي 30 کال عمر ده چې کله ورسېد الله له پوهه ورکړه آتیناه حکما وعلما ورکه موږ دته د فیصلو علم حکم فیصلو علم ته وایي وعلما او پوهه مولا ورکړه په دین کې وكذلك نجزي المحسنين او دارنګ بدل ورکوم نیکی کوونکو ته ودخل المدينه على حين غفله من اهلها او داخل شو کلی د مصر ته په وخت د غفلت د اوسیدونکو د هغې کې فوجد فيها رجلان دا اوس واقعه راوړي موسی علیه السلام یو ورځ د سحر یا غرمې وخت کې چې کله خلک به په آرام پراته نو دی به د قصر د بادشاهۍ د قصر نه راووته ښار ته به راغی نو ویلي د په یو ځای کې یو اسرائیلي د یو قبطي په خپل منځ کې جګړه ده نو اسرائیلي دا مظلوم و نو موسی علیه السلام چې ولیده نو د ظالم د قبطي نه د خلاصولو لپاره په هغه باندې اواز وکړ هغه قبطي په څوک باندې ووهو د اسرائیلي چې د دای خلاص نو د الله مشیت او اراده و د سره د قبطي مړ شو هغه ځای کې بس مړ شو دغه ځای کې دا واقع راوړي ودخل المدینه او داخل شو د مصر کلی ته د مصر على حين غفلة من أهلها د غفلت په وخت د غفلت کې د اوسیدونکو د هغې فوجد فيها رجلين يقتتلان نو ویلو د په دې کې دوه سړي چې یو بل سره جنګ کوو هذا من شیعته دا د ډلې د ده نه و وهذا من عدوه او دا بل د دشمن د ده نه و قبطي و فاستغاثه الذي من شيعته نو مدد طلب کو هغه سړي چې د ډلې د ده نه و على الذي من عدوه په هغه سړي باندې چې د دشمن د ده نه و فوکزه موسی نو سوک ورکاغله موسی علیه السلام فقضا علیه نو مرګي راوسته په هغه باندې فیصلې پې وکړه مړ شو په هغه ځای کې قال هذا من عمل الشیطان نو موسی ویله دا کار د شیطان نه دی انه عدو مضل مبین یقینا دا دشمن دی ګمراه کوونکی دی ښکاره قال ربي نو ویل ای رب زما ظلمت نفسي ظلم می کړی د خپل ځان سره فاغفر لي فغفر له بخنه وکي ما تن والله وتبخنه وکړه انه هو الغفور الرحيم یقینا الله بخنه کوونکی رحم کوونکی دی قال ربي بما انعمت علي نو دی ویل ای رب زما
په دې وجه چې تا احسان کړی په ما باندې فلن اکون ظهیرا للمجرمین نو زه به چیرې نشمه نه به کېږم مدد کوونکې د مجرمانو دپاره فاصبح فی المدینة خائفا یترقب نو وګرځېد دی په دې ښار کې سبا یې کو په دې ښار کې یریدونکی و یترقب او انتظار یې کو ځکه چې کس یې وجلی دی که نه چې فرعون به د دې حادثې نه خبرېږي او دی به ما له څه سزا راکوي اوس فرعون د پولیس به راځي د فرعون ما به نیسي دا خو یو قصه جوړه شوه نو انتظار یې کو فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه نو ناسا په هغه سړی چې مدد یې غوښتی و د ده نه پرون یستصرخه نو چغې والې ده ته بیا ورته چغې والې بل ځای کې بل سره نښتی قال له موسى نو موسی ورته ویله انک لغوی مبین یقینا خامخا ته سرکشه ښکاره هر ځای کې ته دا جنګونه کې د خلکو سره نو دی ورته ور مخامخ شو فلما اراد ان يبطش کله چې اراده وکړه چې راونیسي بالذي هو عدو لهما هغه سړی چې هغه دشمن د دې دواړو دی چې هغه قبطي دی بل سړی راونیسي هغه اراده هغې ته کړې وه که نه خو دلته لږ په قار شو قال یا موسی نو ده په دې وخت کې دا اواز وکړو اے موسی اتريد ان تقتلني اي تغواړې چې ما قتل کې کما قتلت نفسا بالامس لکه څنګه چې د قتل کړی و نفس پرونه نو دې وخت کې دا راز د دې ښکاره شو خبره یې وله ښکاره ان تريدو ته نه غواړې الا ان تكون جبارا في الارض مګر د دې چې ته شې زورور په ځمکه کې وما تريد ان تكون من المصلحين او ته اراده نه لرې چې ته د اصلاح کوونکو نه شې په دې کې اوس پته ولګېده خبر ښکاره شو خلکو ته فرعون ته خبر ورسېد چې دا کار خوده کړی دی فرعون خپل کسان را جمع کړ مشورې وکړه چې څه کوو دله خو سزا ورکول پکار دي سړی وجلی دی نو ویل چې دا به وجنو چې وجنو یې نو په دې کې د فرعون په دې مجلس کې چې دی یو کس ناست و خیر خوا و هغه موسی علیه السلام ته خبر را ورسو چې ګوره خلک را جمع شوي دي او وجنې دي نو بس د دې ځای نه خپې وباسه وجاء رجل او راغ یو سړی من اقصى المدینة یسعى د اخر سر د ښار نه چې منډې والی قال یا موسی ای ورته ویل ای موسی ان الملأ یأتمرون بک یقینا مشران د مصر مشورې کړې ده ستا باره کې بکه ستا باره کې لیقتلوک د دې لپاره چې قتل کی تا لره فاخرج انی لک من الناصحین نو ته اوزه یقینا زه تا لره د خیر خواهانو نه یم مشورې کړې ده فخرج منها خائفا يترقب نو اوته د هغه ځای نه یریدونکی و انتظار یې کوو قال رب نجني من القوم الظالمین نو ده وویل ای ربه زما بچ کي ما لره د قوم ظالمانو نه ولما توجه تلقاء مدین او هر کله چې مخې که طرف د مدین ته قال عسى ربي نو ویل چې امید دی زما د رب نه ان یهدیني سواء السبیل چې وبخی ما ته نیغه لاره د مدین د دې ځای نه لرې و دې طرف ته دی روان شو اته ورځې مزلو تقریبا اته ورځې مزلو چې دی روان شو د دغه ځای نه ولما ورد ماء مدین په دې لاره کې روان و لاره کې مخې ته کوهی راغی کله چې ورسېد اوبو د مدین ته وجد عليه امة من الناس يسقون نو وی موندله په هغه باندې یو ډله د خلکو نه چې اوبه کولې خپل څاروي اوبه کول او دې سره خوا یو دوه جنکۍ ولیدي ووجد من دونهم امرأتين تذودان او موندې کې اخوا د دې نه دوه ښځې چې منع کولې ګډې بیزې خپلې تذودان منع کولې ځکه خلک لګیا و خپلې ګډې بیزې اوبه کولې نو دوی خپلې ګډې بیزې نه اوبه کولې څو پورې چې دا خلک لاړ شي به دی راشي او دا ګډې بیزې به اوبه کړي قال ما خطبكما موسی علیه السلام ورته وویله څه دی لوی کار ستاسو څه کوئ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء نو دی ورته ویل موږ اوبه نه کوو تر دې چې واپس شي دا شپونکیان دا ګډې بیزو والیان الرعاء وابونا شیخ کبیر او پلار زمونږ بوډا دی ډېر نو موږ بس صرف راوتي وو ځکه موږ ګډې بیزې سره وو فسقا لهما نو اوبه یې کړې هغې دواړو لره څاروي د هغې ثم تولى الى الظل بیا واوړې د سوري د یو ونې ته فقال ربي نو ویل ای زما ربه انی لما انزلت الی من خیر فقیر یقینا زه د هغه څه نه چې تا رالیږلي دي ما ته د خوراک نه محتاج یم ورته ډېر ځکه چې هېڅ هم نه و که نه شړه دشته و هېڅوک یې نه پېژندل
فجاءت احداهما تمشي على استحياء نرالی وطنه په دې کې د یو زنانو کې تمشي چې روانه وه على استحیاء په حیا باندې. دی چې کله لاړ کنه پلار ده د خپل وخت نه مخکې لاړ. شعیب علیه السلام تپوس ته وکړه څنګه مخکې راغلی د وخت نه؟ هغې ورته ویل دغسې یو سړی راغلی ځوان او دومره زورور و چې 10 کسانو چې به کومه بوکه راایستله هغې په یو کس راایستله، دومره طاقتور و. ځکه خو قبطي په سوک وجلی و. نو هغې ورته وویل چې دې پسې ورشه ورې وله. قالت نو دا پسې رالی ورته وویله ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. زما پلار چې دی تا غواړي چې بدله درکړي تا ته مزدوري د هغه چې تا اوبه که مونږ له زمونږ څاروي دي اوبه که. قال فلما جاءه کله چې راغی د موسی علیه السلام هغه ته وقص عليه القصص او بیان یې وکړو هغه ته خپل پوره بیان، قصص پوره بیان ته وایي. قال لا تخف ورته ویل مه یېرېږه نجوت من القوم الظالمین تر اخلاص شوی د ظالمانو د قوم نه. قالت احداهما یا ابت استأجره نو ویل یو د دې دواړو زنانو نه ای پلاره زما په مزدورۍ ونیسه دا سړی ان خیر من استأجرت القوي الامین یقینا غوره هغه څوک چې تی په مزدورۍ سره نیسي هغه دی چې طاقتور دی او امانتګر دی، طاقت مو سره دی او امین سړی دی. ځکه دا چې را روانه وکنه دا د ځان نه وروسته کړه. مفسرین وایي ځان نه وروسته کړه او موسی علیه السلام مخکې شو دې دپاره چې زما نظر په دې باندې نه لګي. ابس وروسته روانه ورته ویل ته ماته د وروسته نه ماته لاره ښیوه. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين نو ته ویله دی یقینا زه غواړم چې زه په نکاح درکم تا ته یو د دې دوه لوریانو زمانه هاتین چې دا دواړه دي على ان تأجرني 8 حجج دا چې ته به مزدوري کې ما سره 8 کاله په دې کې به زه تعالی ته به ما سره مزدوري کې 8 کاله او زه به تعالی لور درکم په نکاح. فإن أتممت 10 فمن عندك نو که چېرته پوره کړل تا 10 نو دا به ستا د طرف نه یو احساني. وما اريد ان اشق عليك او زه نه غواړم چې سختي راولم په تا باندې. ستجدني ان شاء الله من الصالحين زر دی چې ته به مونده کې ما لره که ته وغواړې د نیکانو خلکو نه که وغواړي الله د نیکانو خلکو نه. قال ذلك بيني وبينك نو دی ورته ویل موسی علیه السلام دا زما او ستا په منځ کې دا فیصله شوه. ايما الاجلين قضيت کم یو نیټه د دې دواړو نه چې پوره کړم فلا عدوان علی نو نه به زیاتې په ما باندې والله على ما نقول وکیل او الله په هغه څه باندې چې مونږ یې ویو نو ښه ذمهوار دی. فلما قضى موسى الاجل هر کله چې پوره کړه موسی علیه السلام نیټې لره وسار باهله او بوی ته خپل کور والا روان یې کړه د ځان سره خپله ښځه ځان سره روان کړه کور والا. آنس من جانب الطور نارا نو ویلیدل د طرف د تور غر نه اور هلته اور ولید تور شپه وه یخنیم وه. قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا نو ویل خپل د کور والا ته ایثار شئ تاسو یقینا ما لیدلی دی اور لره لعلی آتیکم منها بخبر شاید چې زه راوړم به تاسو ته د دې نه څه خبر څوک به راته لاره وښیي او جدوة من النار یا سکروټه د اور لعلکم تصطلون د دې لپاره چې تاسو د اور ته ګرم شئ یخني وه شپه م وه. فلما اتاها کله چې راغی هغې ته نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة نو اواز وکړی شو دغه ته د غاړې د کندې ښي طرف نه بقعه المبارکه ښي طرف نه په ځمکه برکتي کې بقعه المبارکه ځمکه برکتي ته وایي. من الشجرة د ونې د طرف نه ای یا موسی ای موسی إني أنا الله رب العالمين يقينا الله يم رب مخلوقات يم وأن ألقي عصاك أو جزارك أمساق فلا فلما رآها كلش ولد الغيلرة تهتز خوزيجي كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب چې خوځېږي ګویا کې چې دا یو نری مار دی جان نری مار ته وایي. نو واوړې د شا کوونکې او شاته یې نه کتل نو الله ورته ویله یا موسی اقبل ولا تخف اے موسی را مخامخ شو مه یریږه انک من الآمنین یقینا ته د امن والاو نه یریږه مه. اسلک یدک فی جیبک او داخل که خپل لاس په خپل ګریوان کې تخرج بیضاء من غیر سوء نو راوبوځي سپین بغیر د څه عیب نه دا بله نښه شوه. واضمم يدك واضمم إليك جناحك من الرهب او یو ځای که ځان سره اړخ خپل د وجې د یېرې نه
فذلك برهانان من ربك دا دواړه یقیني دلیلونه دي د رب د طرف ستانه الى فرعون وملئه فرعون او غټانو د قوم دغه ته انهم كانوا قوما فاسقين یقینا دی قوم دی فاسقان نافرمان قال ربي اني قتلت منهم نفسا ندوی ای رب زما یقینا ما وجل د دین یو کس یو نفس می توجل دی فاخاف ان يقتلون نزي ریګم چې دی بقتل کی مال را څنګه ورشملتا قتل بمی کی زخرا تختدل ملتنا واخي هارون هو افصح مني لسانا او زما ورور هارون دا ډیر فصیح دی زمانه په جوه کې فارسله معي يريد ان يصدقني راولېږه ما سره مدد کوونکی چې تصدیق کوي زما اني اخاف ان يكذبون یقینا زیریږم د دې نه چې ما به دروغجن کړي ما ته به دروغجن وایي قال سنشد عضدك باخيك الله وتویل زرد چې زب مضبوط کم مټستا بورور ستا باندې ونجعل لكما سلطانا او بغرزو مستاسو دواړو د پاره غلبا سلطان غلبی ته وی رعب ته وی فلا يصلون اليكما نبدي بنشر سیدل تاسو دواړو ته لاړ شي تاسو بیااتنا زمون په معجزات باندې چې ما درکا انتم تاسو دواړه ومن اتبعكم الغالبون او هغه څوک چې تاسو تابعداري کوي تاسو به غالب یې زور ور به وي فلما جاءهم موسى هر کله چراغ دې ته موسی عليه السلام بیااتنا بینات په معجزات زمون کارو سره قالوا ما هذا الا سحر مفترى نو دی ویل نه دا مگر جادو دی د ځان نه جوړ شوی دی وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين او نه دی اوریدل موږ دا په پلارانو زمونږ مخکنو کې دا خبره خو مخکې موږ نه دا اوریدل جادو دی وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده او ویل موسی علیہ السلام رب زما خپوی دی پاغه چا باندې چې راوړی دی هدایت د طرف د اغنا ومن تكون له عاقبه الدار او اغه چا چې اغلر انجام د کور د اخرت الله په دې پوی دی انه لا يفلح الظالمون یقینا نکامیابی ظالمان وقال فرعون ویل فرعون دغی فرعون سکار وکړه فرعون ویل یا ایها الملأ اے مشرانو د قوم ما علمت لكم من اله غیری زخو نه پیژنم تاسو لره هیڅ حقدار د بندګۍ سوا زمانہ فاوقد لي يا هامان نور بلک اے هامان دای وزیرو او ته هامان جوین ور بلک زمانہ بار علی الطين په خټه باندې فجعل لي صرحا نو وګرځو مال یو بنگله جوړه کغټه لعلی اطلع الى اله موسی شاید چې سبا وخیجم په اله د موسی پسې بر بلان شمو بګورم دی وی زما رب بر یو بګورم واني لاظنه من الكاذبين او خامخا یقینا زګمان کوم په د باندې د دروغ جنو شدا دروغ وي بل رب شته نه زمانه بغیر زیما واستكبر هو وجنوده في الارض او لګي وکړه د تکبر وکړه او لخر د پسمګه کې بغیر الحق پنا حق باندې وظنوا انهم الينا لا يرجعون او دی ګمان وکړه چې بشکا دوی به مونږ ته نشي راګرځېده فاخذناه وجنوده فنبذناه في اليم نراونی ولمونږ دلر او لخر د گزارم کړل في اليم په دریاب کې فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نؤغور السنغشو انجام د ظالمانو وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار او وقرزوا المنگ دي امامان چه دعوت ورکو اورتا ويوم القيامة لا ينصرون او پورس د قیامت بد دي سر مدد نشي کوله واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة اور پسې کمنګا په دوی پسې په دې دنیا کې لعنت ويوم القيامة پورس د قیامت باندې هم من المقبوحين دی بيد بد حال خلقنا ولقد آتينا موسى الكتاب او يقينا ورکړو من موسی عليه السلام ته کتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى ورست دغنا چې هلاک کړل مونږه پیړۍ مخکنی بصائر د پویا د پویا د سو د پاره د پوی دلایل مولا ورکړه د پوی د پاره وهدى ورحمه هدایت دی او رحمت دی لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دې نصيحت واخلي وما كنت بجانب الغربي او نوي ته په طرف مغربي کې اذ قضينا الى موسى الامر کله چې فیصله وکړه موسی عليه السلام ته د وحي تلته خو نوي کنه وما كنت من الشاهدين او تنوي د حاضره تلته حاضر من نوي چې کله موږ سکو دا اوس تفریق کوي الله عز وجل په دې واقعاتو باندې
چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا واقعیت تاسو ته بیانوي نو دا رښتینی پیغمبر دی. ته وګوره موسی علیه السلام چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره حاضر نه الله ورسره خبرې کولې، نه ته مدین والاو په خوا کې وي نه د موسی په خوا کې وي او دا خبرې ته دې تکې، نو معلومه دا شو چې ته د الله پیغمبر یې که نه. ولكن انشأنا قرونا، لیکن موږ را پیدا کړي دي پیړۍ، فتطاول عليهم العمر، نو اوږد شو په هغې باندې عمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين، او نبي توسيدون كي په مدين والاو كي تتلو عليهم آياتنا چې لوستل تا په هغې باندې آیتونه زمون. ولكننا كنا مرسلين، لیکن موږ اولیږون کې. وما كنت بجانب الطور، او نبي ته په طرف د تور کې. اذ نادینا، کله چې موږ اواز وکړه موسی علیه السلام ته کتاب الله ورکو الته تواز وکړه. ولكن رحمة من ربك، لیکن منگ را لگلی تا دا پارا دا رحمت من ربکا دا طرف دا ربستانا لتنذر قوما ما آتاهم، چه یر ورکی اغا قوم تا چه ندر غلی غیتا من نذیر سوک یر ورکون که من قبلکا لعلهم يتذكرون، مخکستانا دا دیر پارا چندی نصیحت واخلی. ولولا ان تصيبهم مصیبت، او کچرت نوی دا خبره چه ورسیگی دیتا سه مصیبت بما قدمت ایدیهم، په سبب داغه عملونو چې مخکې لېږلي دي لاسونه د دوی. فیقولو، نو دوی ووایي ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، ای رب زمونږ ولې تا نه را لېږل موږ ته یو رسول، فنتبع آیاتک، چې موږ تابعداري کړې وې ستا د آیتونو، ونکون من المؤمنین، او وې موږ د مؤمنانو نه. فلما جاءهم الحق، کله چې راوړه دې ته حق، یعنې دې قریشو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق راوړو، دلایل معجزات دارل، دی به ونه من. کله چې راغی دې ته حق من عندنا زموږ د طرفنا، قالو دی ویل لولا اوتي مثل ما اوتي موسی، ولې نه ورکړی کېږي دته په شان د هغې چې ورکړی شوي موسی علیه السلام ته. اولم یکفروا بما اوتي موسی من قبلو، آیا کفر نه دی کړی دی په هغه څه باندې چې ورکړی شوي موسی علیه السلام ته مخکې د دې نه؟ ولې موسی علیه السلام ته الله معجزات ورکړي وو، دی کفر ونه که پې ښه چې کفر پې وکړو، نو که تعلم مونږ معجزات درکو خو بیم دی کفر کوي که نه، په موسی ایمان نه دی راوړی. قالوا سحران تظاهرا، نو دوی ویل چې دا دوه جادوګران دي، تظاهرا چې د یو بل مدد یې کړی دی. وقالوا انا بكل کافرون، او دوی ویلو چې یقینا موږ په دې هر یو باندې کفر کوونکي یو. قل فأتوا بكتاب من عند الله، وتویوا که دا قرآن او دا تورات چرته جادوی، قل فأتوا بکتاب، نو تاسو راوړئ که نه داسې یو کتاب راوړئ چې د دې په شان ته چې د دې نه ډېر هدایت والی چې هغې کې ډېر هدایت وي، خو نه تاسو خواهشاتو پسې روانې وئ که نه. قل فأتوا بكتاب من عند الله، وتوی راوړئ تاسو کتاب د طرفه د الله نه، و اهدا چې دا ډېر هدایت والا دی، منهما د دې دواړو نه، اتبعه چې زه تابعداري وکم. ان کنتم صادقین، که چېرته تاسو رښتینی، فإن لم یستجیبوا لک، که چېرته دې خبره ونه منله ستا قبولوالی یې ونه که، فاعلم، نو پوه شه انما یتبعون اهواءهم، یقینا بېشکه دی تابعداري کوي د خواهشاتو خپلو. ومن اضل ممن اتبع هواه، او څوک ډېر ګمراه دی د هغه چا نه چې روان شو په خپل خواهش پسې، بغیر هدى من الله، بغیر د هدایت د الله نه. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو، دی خو په خپل خواهش پسې روان دي. ولقد وصلنا لهم القول، او یقینا منګه پرله پسې بیان کړی دا مونږ دی ته وینا، یعنی نصیحتونه پیغمبران دا سلسله په دې پسې پی در پی جاری وه، او دا آیتونه نازلېدل د الله د عبرت قصې واقعات دی ته مونږ بیانول. لعلهم یتذکرون، د دې لپاره چې دی نصیحت واخلي. الذین آتیناهم الکتاب من قبله، هغه کسان چې مونږ ورکړی هغوی ته کتاب مخکې د دې نه، هم به یؤمنون، هغوی په دې باندې ایمان راوړي، یعنی اهل کتاب چې کوم دي که نه چې علم موږ ورکړی هغوی په دې قرآن باندې ایمان راوړي، موحدین دي. وإذا يتلى عليهم، کله چې لوستل کېږي په دوی باندې، قالوا آمنا به، دوی وایي موږ ایمان راوړی دی په دې باندې. انه الحق من ربنا، یقینا دا رالیږل د دې کتاب حق دی زموږ د رب د طرف نه. انا كنا من قبله مسلمین، یقینا موږ او مخکې د دې نه تابعداري کوونکي.
اولئک یؤتون اجرهم مرتين دغه خلق ورکولې بشي دیت اجر د دوی دوزلا بما صبروا په سبب د دې چې دوی صبر کړی دی ويدرؤون بالحسنه السيئه او دفقای دوی په نیکی سره بدی لرا ومما رزقناهم ينفقون او هغه سنا چې الله وي ما ورکړي دوی ته خرج کوي واذا سمعوا اللغو او کله چې دی واوري بې ځای خبرې لره اعرضوا عنه مخ اړی داغینا وقالوا دی وی لنا اعمالنا زمونږ دپاره عملونه زمونږ دي ولکم اعمالکم ستاسو دپاره عملونه ستاسو دي سلام علیکم سلام دی د جدایي په تاسو باندې لا نبتغي الجاهلین نلټو مونږ د جګړې دپاره جاهلان یا ملګرتیا د جاهلانو سره مونږ نه غواړو انک لا تهدی من احببت یقینا ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې وی غواړي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی د مکی والا ته هدایت نشي کولی خاص کر ابو طالب په دې کفر باندې د په کفر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر خپاو الله ول تسلی ورکي چې ته السم رو غواړي کنه د ته هدایت نشي کولی چې الله یې نه غواړي نو مخه بکیږي په دې ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله هدايت کوي چاته چې غواړي هو اعلم بالمهتدين او الله خپوي دې په هدايت مندون کو باندې وقالوا ان نتبع الهدى وسدي مشرکین به دا خبره کوله چې موږ ایمان راوړو نو د عربو جګړې ته به سوکټي دا خو عرب په موږ باندې راټول شو ختم بم کی ووم تختی هر صبرانويز د دې جنگونو ته موږ نشوټینګې دي وقالوا دی وی ان نتبع الهدى کچرته مونږ تابعداري وکړو د هدایت ستا معک تا سره نتخطف من ارضنا نو مونږ به وتښتولی شو د ځمکې زمونږ نه ولا او اولم نمکن لهم حرما آمنا الله وی آیا زه نه دی ورکړی مونږ دوی ته حرم آمنا د امن والا زي امن زي كما ندي وسولي الله وي يجبى اليه ثمرات كل شيء چې راخکلی شي یعنی راوړلی شي دې ته میوې د هر یو شي هر ځای میوې ورته روانې دي داسې ځای مې الله ورکړی دی رزقا من لدنا دا رزق دی خوراک زمونږ د طرف نه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر په دې کې نه پوهېږي وکم اهلکنا من قرية اوس الله بیانوي چې ګوره د ایمان نه راوړي ځکه چې دې متکبران دي نو داسې ډېر کلي ما هلاک کړي دی الله وایي هغې وګوره تکبر یې کو ما هلاک وکم اهلکنا من قرية بطرت معیشتها او ډېر هلاک کړي دي موږ د کلو نه چې تکبر یې کړی و په ژوند خپل کې فتلک مساکنهم نو دغه کورونه دغه ځایونه د اوسېدو د دوی دي لم تسکن من بعدهم چې اوسېدل نه دي شوي په هغې کې وروسته د دوی نه الا قلیلا مګر لږ وکنا نحن الوارثین او یو مونږ اخري مالکان دار سبا مونږ ته پاتې وما كان ربك او نه دی رب ستا مهلك القرى هلاکونکې د کلو الله ګوره داسې خلک نه هلاکوي چې کلي بربادوي او د الله بربادېدل خلک خوښ دي او خلکو له عذابونو ورکول نه پیغمبر مې را لېږلی دی ورته خبرې نه ده منلې بیا مې هلاک کړي وما كان ربك مهلك القرى او نه دی رب ستا هلاکونکې کلو لره حتى يبعث في امها رسولا تر دې چې راولېږي په منځ د هغې کې یو رسول یتلو علیهم آیاتنا چې بیانوي په هغې باندې آیاتونه زمونږ وما كنا مهلك القرى او نه یو مونږ هلاکونکي د کلو الا واهلها ظالمون مگر اهل اوسېدونکي د هغې ظالمان دي وما اوتیتم من شیء او هغه چې درکړی شوی دی تاسو ته من شیء څه شی دی ویل کنه چېرې مونږ ایمان راوړو دا مالونه به رانه خلک وتښتیو ختم بم کیو بچي به راله مړه کیو مالونه به رانه واخلي الله وایي چې دا خو معمولي شی دی وما اوتیتم من شیء او هغه چې درکړی شوی دی تاسو ته څه شی فمتاع الحیات الدنیا وزینتها دا سامان دی د ژوند د دنیا او مزید د ژوند د دنیاوي دی او ډول دی د دې دنیا ښایست دی وما عند الله خير وابقى او هغه چې د الله سره دی غوره دی او همیشه دی افلا تعقلون نو تاسو عقل نه کار نه اخلئ افمن وعدناه وعدا حسنا ایا هغه څوک چې وعده کړی د موږ د هغه سره وعده ښایسته د جنت فهو لاقي هغه مخامخ کېدونکی دی د هغې سره نو الله تسلي ورکوي ګوره که دې دنیا کې تا نه مال لاړی څه د نه لاړ په دې مه خفه کېږه سوچ مه کوه څوک چې ایمان او عمل صالح په هغه کې الله وایي زه هغه له جنت ورکوم وعدنه وعدا حسنا دی به ورسره مخامخ کېږي کمن متعنه په شان د هغه چا دی چې هغه
مزی ورکړي مونږ هغه ته متاع الحیات الدنیا مزی د ژوند دنیایي دا دواړه برابر دي چې صرف دنیا کې مزې کوي به آخرت نشته دواړه برابر نه دي ثم هو يوم القيامة من المحضرين بیا به هغه د قیامت په ورځ د حاضر کړی شوی په عذاب کې عذاب به الله ورکوي ويوم يناديهم او په هغه ورځ باندې چې اواز به وکړي دوی ته د آخرت حالات فيقول نوبوي أين شركائي الذين كنتم تزعمون كم دي برخداران زما هغه چې تاسو بګومان کو په هغې باندې زمانه سوا چې دا ما سره شریکان دي قال الذين حق عليهم القول نوي باغه کسان چې ثابت شوي د پاغي باندې فیصله د عذاب ربنا هؤلاء الذين اغوينا اے رب زمونږه داغه کسان دي چې دی مونږه گمراه کړي چې مونږه گمراه کړي دي اغوينا مونږ گمراه کړي دي اغويناهم كما غوينا گمراه کړل مونږ دوی لرا لکه څنګه چې مونږ گمراه کړیو کما غوينا لکه څنګه چې مونږ گمراه کړیو تبرأنا إليك بذلك ومنغتاتا ما كانوا إيانا يعبدون نو دوی چې زمونږه بندگی و عبادت کو یو بل نه بیزارش وقيل ادعوا شركاءكم الله بو توی چې دا باطل معبودان راولي کنه ذلت او رسوایی د پاره الله به ذلیل کوي چې راولي چې تاسو ویل چیرې دی به زمونږ سپارش کوي او یا به زمونږ مدد وکړي اوس راولي وقيل ادعوا شركاءكم وتوبه ویلی شي چې आवाज وکړي خپل برخدارانو ته فدعوهم نو دی به आवाज وکړي فلم يستجيبوا لهم نو هغوی به قبول والی ونه کړي د دې خبرې ورأوا العذاب او وبیني عذاب لره ولو انهم كانوا يهتدون ارمان چې دی هدایت دی په هدایت باندې وي ويوم يناديهم په ورځ باندې چې आवाज به وکړي आवाज به ورته وکړي دا بل د مشرکانو نه تپوس کوي فیقول نو توبوي ماذا اجبتم څرنګه جواب ورکړی تاسو المرسلین رسولانو ته څنګه جواب مولا ورکړی خبره منلې وکنه فعميت عليهم الانباء نو پټ بشي په دوی باندې خبرونه دلیلونه به پټ شي حزب ته نخکاری جبه به ګونګیش يومئذ فهم لا يتساءلون فدغه ورځ باندې نو دی به د یو بل نه تپوس هم نشي کولی وي فاما من تاب الله اوس ترغیب ورکوي توبې ته او فرمایي چې دا درې کارونه وکړي تاسو به کامیاب شئ فاما من تاب نو هر هغه چا چې توبې وکړه وآمن او ایمان یې راوړی دی وعمل صالحا او عمل یې کړی دی نیک فعسى ان يكون من المفلحين نو نږدې ده چې به دا د کامیابونه وربك يخلق ما يشاء ويختار او الله پیدا کوي هغه څه چې الله یو غواړي او غوره کوي چې الله څه غواړي اختیار د چا په لاس کې د الله په لاس د مخلوق نه الله اختیار نفي کوي مخلوق په لاس کې اختیار نشته صرف د الله عز وجل په لاس کې اختیار دی څوک نبی جوړي څوک نه جوړي چاله رزق ورکوي نه ورکوي دا صرف د الله په اختیار کې دی ما كان لهم الخيار نشتد دي مخلوق د پاره هیڅ اختیار سبحان الله وتعالى عما يشركون پاک دی الله اوچت دی د هغې نه چې دی ورسره شریکان جوړوي وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون رب ستا پوهیږي په هغه چې پټوي سینې د دوی او هغه چې ښکاره کوي وهو الله لا اله الا هو او هغه ذات همدغه الله دی نشته لایق د بندګۍ مګر همدغه یو الله دی له الحمد في الأولى دا غد بارا خاص صفتنا دي في الأولى في الدنيا كي والآخرة وفي آخرت كي وله الحكم وغل الاختيار ده وإليه ترجعون أو خاص تاسو باغتا أو غتا بواپس كري شي تاسو قل أرأيتم إن جعل الله عليكم وصلى بل دليل اعترافي ده الله بقدرت رد بشرك باندي چې ورستاسو معبودان دا کار کولای شي نشي کولای الله یې کولای شي قل أرأيتم وتوي وای تاسو خبر راکئ ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه کچرته وګرځي الله پتا سو باندې شپه همیشه تر ورځې د قیامت پورې من اله غیر الله ياتيكم بضياء نو څوک دی واکدار شته دی سوا د الله نه چې راولي تاسو لرنا افلا تسمعون تاسو نه اورئ شپه د باندې وګرځول ورځ نه راولي نو داسې څوک شته چې به ورځ راولي قل أرأيتم إن جعل الله بس بل دليل وتوي خبر راكي كچرت وغرزي الله عليكم بتاسو باندې النهار سرمدا إلى يوم القيامة ورس هميشه تر قيامت پوري من إله غير الله
نسوک معبود شته دی سوا د الله نه یأتیکم بلیل تسکنون فیه چې راولي تاسو ته شپه چې آرام وکئ تاسو په هغې کې افلا تبصرون نو تاسو نه ګورئ ومن رحمته او د الله د رحمت نه جعل لكم الليل والنهار ګرځولي دي تاسو لپاره شپه او ورځ لتسکنوا فيه دې لپاره چې آرام وکئ په هغې کې ولتبتغوا من فضله او د دې لپاره چې ولټوئ فضل او مهرباني د هغه ولعلکم تشکرون د دې لپاره چې شکر وباسئ دې دلایلو ته تاسو وګورئ که نه څوک کولی شي دا اعترافي دلیلونه دې ته وایي د قدرت د الله ویوم ینادیهم د شرک د رد دپاره الله بل اواز کوي د قیامت په ورځ مشرکانو ته به اواز وکړي په هغه ورځ باندې چې اواز به وکړي الله دوی ته فیقول ورته وایي به این شرکائي الذین کنتم تزعمون کم دي هغه برخداران زما چې هغه تاسو ما سره برخداران جوړ کړي په ګمان ستاسو تزعمون تاسو به پې ګمان کوو ونزعنا من كل أمة شهيدا راوب باسو من ده هر أمت نقوا فقلنا هاتوا برهانكم من بورتوي راولي تاسو يقيني دليل ستاسو فعلموا أن الحق لله ندي بپويشي چه بشك حق ده ألوهيت خاص الله لردي بدي وقت بدي پويشي وضل عنهم ما كانوا يفترون او ركب شددين آغس چه دي جوڑول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم یقینا قارون و د قوم د موسی نه نو ظلم یې وکړه په دې باندې قارون چې دی په دې آیتونو کې الله د قارون دا واقعه راوړي او دا د دنیا د بې رغبتۍ دپاره مثال چې ګوره دا دنیا معمولي شی دی ګوره دې ته به ډېر اوچت نه ګوري قارون ته وګوره که نه د هغه مال دولت ته وګوره هلاکت کندې ته وغورځو هلاکت کندې ته وغورځو او دا په دې آیتونو کې به دا موضوع بیانېږي چې ګوره کبر تکبر فساد داسې خلک الله هلاکوي لکه د قارون په شان ته به هلاک شي دا قارون چې د موسی علیه السلام دا د تره زوی او د اصل کې د بني اسرائیلو لیکن کفر او سرکشي وکړه او د فرعون ملګری شو فرعون سره ملګرتوب کو او په دې بني اسرائیلو باندې به ظلمونه کول داسې شته که نه بعضې خلک ستا د قوم نه ستا خپل کس به او د نورو سره به ملګری شوی د هغې غلامي به کوي او تا به راکاږي د هغې د خوشحالولو لپاره او دی چې ډېر ډېر په تکبر کې به ګرځېده د سره مال او دولت ورسره تکبر یې کوم او دی به د خلکو نه مفسرین وایي د خلکو نه د نور د عامو خلکو نه به دې دا جامې دا کپړې چې دی یو لویش به دا اوږدې جوړې کړې وي په ځمکه به یې راښکلي د تکبر د وجې نه الله دا واقع راوړي من قوم موسی دا د قوم د موسی نه فبغى علیهم نو ظلم یې وکړه په هغې باندې واتیناه من الکنوز او ورکړی مونږ دې ته د خزانونه ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوه د خزانونه دومره اندازه چې یقینا د هغې چابیانې خامخا درنېدلې به په یوه طاقتوره ډله باندې لتنوء درنېدلې به دومره چابیانې وي اذ قال له قومه کله چې ویل دته قوم دغه لا تفرح خوشحالي مه کوه په تکبر سره ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله نخو خی خوشحالي کوونکي چې هغه تکبر کوونکي دي وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره دی ولا دعوت ورکړي ګوره دا کار مه کوه وابتغي ولټوه په هغه څه کې چې درکړی دی الله تا ته الدار الاخره کور د آخرت ولا تنس نصيبك من الدنيا او مه یې روه حصار خپله د دنیا نه دنیا هم خیر دی کوه خو آخرت هم مه یې روه دیو ته دا دعوت ورکړو ځکه چې دا د دوی د قوم نه و که نه دنیا هم ګټه خو دنیا سره آخرت هم مه یې روه دنیا هم مطلوب ده چې ویې ګټې خو آخرت مه یې روه واحسن او احسان کوه کما احسن الله الیک لکه څنګه چې احسان کړی دی الله تا سره ولا تبغي الفساد في الارض او ملټو فساد په ځمکه کې ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله نخو خی فساد کوونکي قال انما اوتیته على علم عندي دی ویله یقینا راکړی شوي دي ما ته دا په علم باندې دي چې ما سره دی دا خو زما علم دی او دا مالونه ما ته پیدا شوي دي خو د چا احسان په ما نشته على علم الله بأني أهله يد الله په علم باندې الله ته زه معلوم او زه ته ښکاره شوی یم چې زه لایق یم ځکه یې مال راکړي دي ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون أي نه پوهېږي دی نه پوهېږي چې بېشک الله هلاک کړي دي مخکې د ده نه د پیړو نه ډېر خلک یې هلاک کړي دي من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا
د هغه څوک چې ډېر سختو د ده نه په طاقت کې او ډېر زیاتو په ډله کې الله دی هلاک ولې دا به هلاک نه کړي ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس به نه کېږي د ګناهونو د دوی د مجرمانو نه فخرج على قومه في زینته راوته دی په قوم خپل کې په خپل باندې فی زینته په ډول خپل کې یو ورځ قارون چې دی په خپل شان شوکت هغه ښکلي لباس کې راووته ځان یې ښوده خلکو ته نو دې خلکو وویله ځکه چې دنیا مال ورسره و که نه دی ویل چې کاشکې چېرې موږ سره هم داسې ویله که دی قارون سره چې بني اسرائیلو علماو په دې باندې رد یې وکړه چې لکه داسې مه کوئ تاسو آخرت تاسو نه هېر شو دنیا خو نه ده که نه قال الذين يريدون الحياة الدنيا نو ویل هغه کسانو چې ارادې لرله د ژوند دنیایي یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون هی ارمان دی چې مونږ لروې په شان د هغې چې ورکړی شوی دی قارون ته انه لذو حظ عظیم یقینا دا خو خامخا خاوند د برخې لوی دی دنیا پسې به نه پسخېږي وقال الذين اوتوا العلم ویل هغه کسانو چې علم ورکړی شوی و پویه په دین کې ویلکم ثواب الله خیر تعجب دی تاسو باندې بدله د الله دا غوره ده خیر دا غوره ده لمن آمن وعمل صالحا چا چې ایمان راوړی دی او عمل یې کړی دی نیک تاسو هغې پسې ولې پسې شوي ایمان او عمل صالح هغه شی په کارېږي ستاسو ولا یلقاها الا الصابرون او د دې ونه ورکړی کېږي دا مګر صبر کوونکو ته فخسفنا به وبداره الارض نو څه شی شو نتیجه موږ ننه باسو ده لره او کور د ده لره په ځمکه کې الله وایي په ځمکه کې مې ننه ایستو حدیث کې راځي دا په ځمکه کې روان دی اوس هم روان دی او قیامت پورې به رواني فما كان له من فئة نو د هغه دپاره څه ډله ینصرونه چې مدد یې کړی وي د هغه سره من دون الله سوا د الله نه وما كان من المنتصرین او نو دی د خپله د بدلې اخیستونکو نه چې زورور و بدلې اخیستې وي خپله واصبح الذين تمنوا اوس دا د نورو خلکو حالات الله ذکر کوي چې د دې ارمان به کو چېرې کاشي موږ د ده په شانته وی د هغې حال ذکر کوي او سبا کو هغه کسانو تمنو چې ارمان یې کړی و مکانه بالامس حالات د هغه پرون چې کاشکې موږ د دې په شانته وی د ده په ځای وی یقولون دی ویله وی کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء عجیبه ده یقینا الله پراخی رزق چاله چې وغواړي من عباده ويقدر د خپلو بندګانو نه کموي دا رزق الله لولا ان من الله علينا لخسف بنا که چېرته الله احسان نه وی کړی په موږ باندې نو خامخا خښ کړي به وی موږ لره لکه څنګه چې دا په دې ځمکه کې خښ ښه دی چې الله ته موږ وساتو داسې مال هم نه دی په کار چې په ځمکه کې خښ شو الله هم تباه کړي وای کأنه لا یفلح الکافرون عجیبه ده یقینا نه کامیابېږي کافران دی دا خبرې شروع کړې اوس الله په اخر د دې صورت کې د دې صورت خلاصه راوباسي چې الله د آخرت کور او جنت هغه چاله ورکوي چې په دنیا کې فساد نه کوي او صحیح تقوا یې په هغې کې او چې څوک انکار کوي د قارون په شان کافران الله به هغې تباه او برباد کړي هلاک به کړي غرور تکبر الله په دې ځمکه کې نه باسي تلک الدار الاخره دغه کور رستنه نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ګرځو موږ دغه کسانو دپاره چې اراده نه لري د لویي په ځمکه کې او نه د فساد کولو والعاقبة للمتقین او غوره انجام د متقیانو لپاره دی من جاء بالحسنة څوک چې راتللو کې په نیکۍ فله خیر منها د هغې دپاره به غورې د هغې نه یو نیکي په څو ده په لس او په 200 ومن جاء بالسيئات او چا چې راتلل وکړه په ګناه فلا یجزى الذين عملوا السيئات نو بدله به نشي ورکړي د هغه کسانو ته چې کړي دي بدۍ لره الا ما كانوا يعملون مګر د هغې عملونو چې دی به کول دا د الله احسان دی که نه الله رحم دی دا چې نیکي دله ډېروي او ګناه دله مغم نه سزا در کوي چې څومره ده ان الذي فرض اوس تفریق کوي په مخکې باندې یقینا هغه ذات چې فرض کړی دی علیک القرآن پتا باندې قرآن لرادک یہ پتا باندې القرآن رسول د قرآن کریم لرادک خامخا واپس بکیتا الی معاد هغه ځای د واپسۍ ته مکې ته الله خپل پیغمبر ته دا خبره وکړه ځکه موسی علیه السلام چې دی موسی علیه السلام خپلې مور غیږ ته واپس شو نو دقسې به الله ته خپلې مکې ته واپس کي الله به ته واپس کی مکې ته وقه شانته وشو
الله ولا فتح ورکړه. قل ربي اعلم من جاء بالهدى، وتوی و زما رب خپویږي پاغه چا باندې چې راوړی د هدایت، ومن هو في ضلال مبين، او هغه څوک چې ګمراهي ښکاره کړي. وما كنت ترجو او نوید او تا امید نه لره ان يلقى اليك الكتاب، چې در بکړی شي تا ته کتاب، الا رحمه من ربك، مگر د وجه د رحمت د رب ستانه. فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، نو تمکیگا مددگار د مجرمانو. ولا يصدنك عن آيات الله، او مندینکی د آیتونو د الله نه تعالی بعد اذ انزلت الیک، ورست راغینه چې راولی گلی شو تا تا، یا رالی گلی شوی دی تا تا. وادعو الى ربك، او بلنك وخبل ربت دعوت کوا. ولا تكونن من المشركين، او مکیگا د مشرکانو درډلینا. ولا تدعو مع الله الها اخر، او مرا بلد الله سره بل حقدار د بندگی. لا اله الا هو، نشته حقدار د بندگی سوا د الله نه. كل شيء هالك الا وجهه، هر یو شی هلاکی دن کې ده مگر مخ د الله بباقی. وجه صرف دانه چې نور بل الله نه یو مخ به. د وجه عربان د محاوره کې عام استعمالي، ذات باندې دلالت کوي. یعنی خلق وایي عربان وایي کنه لکه وایي مخ دی ورک کوي، یعنی تو ورک شری زینم. هر یو شی هلاکی دن کې مگر د الله ذات او مخ دا به پاتې کیږي. له الحكم والیه ترجعون، خاص اغلره د اختیار او هغه تبا ورګرځولې شي تاسو ټول، او الله به فیصله کوي په دې خبرو کې. هر څه فیصله به د الله په اختیار کې ده. نو دې سره سورۃ اختتام ته ورسېده او زموږ درس هم هذا. وصلی اللهم علی نبینا محمد. جزاکم الله خیرا.